هم رنګ کوم لګیا وم او ما ډېرې ورځې وشوې د دوی سره ملاقات نه دی شوی او توتی پوزیا اصغرچی مچړ دی اصغرچی مڅه په ده کې یو که نه کاشفه دا ټول خو مې د خیره سره یو الیکشن ته کېنول یو خو چې کوم دی اوس د کونسلرانو د دیو پسې روان دي بشکلواتي په دغه کې زما خلی یا دوړه شوې ده او یا یا دا خو پوهېږي او څه مې دي چرګانو ته کېنول او څه چې کوم دي که نه دوی اوس الله دې تاسو له ډېر خیر درکړي تاسو ما سره ډېر لوی تاوان وکړو هغه په دشت چې کوم دی هغې خوله بنده شوه د علي شاه ډانس هم بند شو او بل څه چې دی هغه خوبونه زه پرې هغه خوبونه ګوري لګیا دی نن سبا او بس ډرامې دي په خپله او الافغان هم ډرامې شروع کړي دا به منئ کاشف علي د خیره سره را روان دی هغه به هم ډرامو ته راځي هغه یو غله پراپرټۍ والا هغې چې څومره مال والی دی د پړوسۍ کې چې سره کوم خان دی هغه چې څومره مال والی دی واجد علي شاه ګڼ کم نو ما ویلې مې تاسو به دا وایه چې یاره دی چېرته دی نو زه سپېشل چې کوم دی نو دا وخت د دوی لپاره ځان تیاروم لګیا یم دا وګورئ دا رنګ په خپله کوم ماشاءالله او دی خو مطلب دا دی چې د دوی اوس په انتظار یم چې دوی مخکې لوبه کمه کوي د خیر سره خیر نه خو مې د ډرې کړه که نه یو خو خیر اوس به څه وایي لږ په الیکشن کې بیزي نو دا راته ووایه چې د الیکشن کې دا بیزي وو نو د دې نه پس ته به غریبانان راځي د غریبانانو موسم دی چې د الیکشن وخي او دې مسؤل وایي نو غریبانان نه وي اوس به څه ورځې پس بیا وایي د دې سره مرسته وکړي او کمال خبره دا ده هغه زاهد علي شاه خټک د زاهد علي شاه خټک متعلق ویل دي چې هغه چندامار دی او په لندن کې چندې راغونډې هغه ډېر ښه سړی دی هغې ما له 15,000 روپۍ رالیږلې وي او د هغه دپاره ویل دا دې کې زکات مکات او خیرات میرات نشته نو اوس ما بل ورځ مو سره خبر وکړم من خټک صاحب چې په داسې لاین خو یې نه دی شروع کړی هغې ویل نه دې ورپسې دویمه ویډیو وکړه چې خټک صاحب هم دا کار شروع کړی دی او د هغه دوست دی او دې له څه پیسې ورکړي دي نو بهرحال هر څه چې دی خو زه دا وخت په خپل هغه کې مصروف یم واجد علي شاه ستا هم چې کوم دی که نه لین ما ته غړ ښکاري پولیس والا ډېر زر چې کوم دا ګوره پولیس والا چا دوستي نه مني ښه دا خو چې هر چا سره وي او تاسو چې څه کوئ لګیا ظالمانو چارساده م لوټ کړله دې کې را روان وخت ډېر خطرناک دی مردان چارساده بټخیله دا منی لانډرنګ والا نه دي دا ما د پولیس ته مخکې ویلي وو IGP ته مې ویلي او په کلاره نه ډېر ښایسته انشاءالله پارټ 3 شروع کېدونکی دی پارټ 2 ختم شو افغانستا اوس واجد علي شاه کاشف علي اصغر چیمه ورسره دا نور ملګري ذیشانه ټول واورئ پارټ 2 ختم پارټ 3 شروع شو او انشاءالله باذن الله دا به دا درخواستونه مې چې کوم ورکړي دي کوم چې د پولیس کاتي دي دا ټولې چې دا ټوله دنیا در سره مل دي که نه والله در سره مل نه وي خدای راستي تاسو به چاننګي ګرځئ او خیر ته مې کېنه وایي فی امان الله الله هم خوشحاله لره د دې اواز سره چې پاکستان زنده‌باد افواج پاکستان زنده‌باد او پاکستان انټيليجنس ایجنسي زنده‌باد تاسو ډېر ښه الله پاک هم ښاد آباد او خوشحاله لره